نه یې مور شته نه یې پلار شته نه یې کور شته نه یې کلی. السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو الله دې وکړي ټول به روغ او جوړ یاستئ. ستاسو په مرسته لله الحمد د قمر د یتیمانو کور 4 چته پټ شو، 5م چت لپاره له خیره تیاری روان دی. دا هر څه تاسو کړي، موږ هیڅ هم نه دي کړي. دا زموږ بیسمنټ دی یا زیرزمینی، دا لیفت دی. شروع به کوم داسې به یو چت ته خیږو، سمه ده؟ دا یتیم څوک ده چې ژاړي ستاسو نظرونه موږ ته هم د قابل قد دي. هر رنګې وړاندیز لرئ، موږ ته کمنټ کې ولیکئ چې څه کول دلته پکار دي، څه شی پکې وکړو د یتیمخانه کې. مثلا هغه د اتاقونو یا مثال یو څه اضافه. اکثره تاسو ګرځېدلي خلک یاستئ، هڅه چې ستاسو وړاندیزونه یې موږ ته کمنټ کې کړئ، انشاءالله بیا ارزیابي کوو که دلته کېدل هغه شی به موږ. دوستانو دلته تاسو وینئ چې پورته منزل کې موږ هم کار کوو، هغه پټیږي له خیره. او په دې ځای کې استادان لګیاو دي کوټو لپاره، دیوالونه اوچتئ چې له خیره کوټې پکې جوړې کړو. اوس نه دروازې کیدو، پلستر هر څه ورته برابر کړو تر څو پورې استفادې وړ وګرځي. کوټو جوړولو باندې کار شروع دی له خیره، پلستر دروازې هر څه ورته برابر وو تر څو پورې د استفادې وړ شي. بره به کار لګیا وي انشاءالله، هغه به کوي. تاسو وینئ موږ ته دلته فی الحال لپاره خښتو ته ضرورت دی، سیمټو ته ضرورت دی، شګې ته ضرورت دی. نو همدا مو وخت دی، پروژه هم را روانه ده او د زکاتونو د صدقو او د خیراتونو وخت دی. راځئ داسې ځای کې مصرف کړئ چې جاري صدقه درته وي، تر څو پورې دا وي تاسو ته به الله اجر درکوي. ځو بره منزل ته ځو. دا بل چت دی، دلته به هم انشاءالله لاندې کوټو جوړ شي، بیا په دې چت کې هم کار شروع کړي. دا دلته چې کار کوي د هغه مجاهدینو خیمه ده. 4م منزل کې ولاړ یو او 5م د 4م منزل چت واچول شو. ځو بره خیږو. دا یتیم څوک ده چې ژاړي غلی غلی. ورونو لله الحمد دا د 5م منزل کار هم له خیره برابرېږي. دا ستاسو مرستې وې، تر دې ځای را رسېدلي یاستو. تقریبا په دغه څو ورځو کې ځینې ورونو ما سره مرسته کړې، آفلاین البته. آنلاین چې مرستې کړې هغه ورونو خو الحمدلله کړي دي، او آفلاین لپاره چې ما سره مرستې را لېږلي دي ځینې نومونه درته اخلم. صدیقي فامیلی او خالد روډ لندن کې اوسېږي، تقریبا 1 لک افغانۍ را لېږلي. عثمان نیساخیل 8453 افغانۍ فرانسې نه. بلال هم له فرانسې نه 8900. بشیر احمدزي له اتریش نه $450. نجیب له چین نه 3500 افغانۍ. عبدالي ورور له فرانسې نه $403. نوید ورور له دوبۍ نه $200. خالد ورور لندن نه 10000 افغانۍ. ابراهیم له سعودي نه 9800 افغانۍ. یو مور د دورافشا په نام باندې قریشي تخلص کې له امریکا نه تقریبا $500. امام جان ستانکزي فرانسې نه ورسره ملګري ندیم رور او یاسر 950613 افغانۍ. یو بل رور د $300. نو دا غورونه چې موږ سره آفلاین مرستې کړې وي، البته حوالې په ترو باندې هغه ورونه چې آنلاین کړي دي الله دې هغې هم دغه مرستې قبول کړي. واقعا دا هغه ځای دی چې جاریه صدقه به تر څو پورې دا د یتیمانو کور آباد وي او دلته دا ستاسو بچي، ستاسو ورونونه، ستاسو خورئي دغه ځای کې روزل کېږي. انشاءالله تاسو ته به الله مکمل اجر درکړي. دا جاري صدقه ده، بهترینه ځای د اوس هم د روژې مخه ده. خیرات، زکات، صدقه هر څه مو چې ورور. آنلاین مرستې لپاره لینکونه درته په سکرین ښکاري، ښه یې وګورئ دقیق. او آفلاین لپاره واتساپ نمبر هم درته ښکاري. زما خدمت کې هغه ورونه چې د مرستو توان نه فقط ویډیو در سره شریکه کړي تر څو نور ورونه ته ورسېږي. په لوی الله مو سپارم. السلام علیکم.